په سلامونه کې هیلو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې کړي تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د چت په جامو کې به پټ دوستانو په دې ویډیو کې به درته ښیم چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې او ای ایم انلاین اپشن چې دی هغه واله کو دوستانو او دا کوم اپشن چې د او ای ایم اپشن چې دی دوستانو دا څه لپاره باید فعال کړو ولې فعال شي دوستانو دا ټول په دې ویډیو کې درته ښیم دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ سکیپ کوئ مو دوستانو ویډیو مو خوښ شي له ملګرو سره هم سره شیر کړئ دوستانو دا کوم ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن سره ضرور وهئ او سره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې ورسیږي نو دوستانو تاسو درځو چې دا او ای ایم انلاین اپشن چې دا باید موږ د څه لپاره فالو کړو ولې باید فالو کړو دوستانو په دې سره به تاسو کولی شئ چې تاسو خپل موبایل چې اپډیټ کوئ یا ستاسو موبایل چیرته فارمیټ شي درنه یا ستاسو موبایل چیرته خدای نخواسته تاسو ته کوډ ولګېږي ستاسو موبایل هینګ شي هغه له اپډیټ سره هم جوړ نه شي دوستانو نو تاسو بیا مجبور چې خپل موبایل فارمیټ کړئ دوستانو تاسو په فارمیټ کول هم ځای په خپل سیټینګ کې هم کېږي او د هغه والیوم اف او دغه پاور بټن هم بټن کله چې تاسو دا ونشئ دوستانو په دې سره ستاسو موبایل ریسیټ کېږي تاسو په دا زده سیمپل زړه خبره ده نو دوستانو کوم اپشن چې دا پیغام د خبرې کو چې ولې فعال کو د څه لپاره ورځي دوستانو دا اپشن چې کله تاسو موبایل کله اپډیټ کوئ یا تاسو موبایل تاسو نه ورژن کې کوم بیسورس یا دوستانو یا کوم بل مشکل ولري یا تاسو نه دا موبایل فارمیټ کیږي خدای نه خاص تاسو دا موبایل چې د هینګ کیږي تاسو غواړئ چې فارمیټ کړئ نو کله چې تاسو فارمیټ کړئ نو هغه کله چې فارمیټ شي بیرته هغه آن شي یا چالان شي نو دوستانو هغه وروسته تاسو خپل انسټالیشن شي ورته کوئ نو هلته بیا تاسو نه فارفلاګ یا ګوګل اکاونټ چې کوم دی هغه غواړي دوستانو د دې فایده به دا وي چې تاسو کله د آن وساتئ تاسو موبایل که فارمیټ شي او که تاسو په اپډیټ وخت کې تاسو غواړئ دا فارمیټ کړئ یا تاسو موبایل جنګ شي یا فارمیټ کړئ نو بیا به تاسو ته فارفلاګ یا ګوګل اکاونټ مشکل مسله کوم خبره نه وي چې تاسو بیا هغه په انسټالیشن کې تاسو هغه وکړئ نو دوستانو ویډیو درته ښیم د اپشن درته ښیم چې د اپشن کوم ځای کې د کوم ځای به تاسو آن کړئ دوستانو دا ویډیو ضرور وګورئ ویډیو کې څه مهمه ویډیو ده په دې خاطر چې تا ډېری دوستانو په همدې مشکل باندې زه په ګروپونو کې وینم چې دوی پوسټونه کوي چې موبایل مې ګوګل اکاونټ خوړلی دی موبایل مې فارفلاګ لري دوستانو دا ټول په دې ویډیو کې درته ښیم دوستانو کله چې تاسو به راشئ دلته تاسو چې کله خپل سیټینګ به راخلاص کړئ دوستانو ویډیو شروع کول او دوستانو ویډیو نه غټو ځکه چې ملګري تنګېږي نو راځو دوستانو لټونه مخکې تاسو خپل موبایل سیټینګ راخلاص کړئ لکه زه دلته راځم اوس د موبایل سیټینګ تاسو دوستانو دلته نه خلاصوئ شي چې نه دلته تاسو د فاس نه راکاشي دلته راشئ خپل سیټینګ راخلاص کړئ دوستانو کله چې تاسو راخلاص کړئ دوستانو دلته تاسو ډولو اپشن ووینئ دوستانو دا ډولو اپشن په اکثر موبایلونو کې نه راځي دوستانو ډېر دوستانو وایي چې موږ په موبایل کې ډولو اپشن نشته نو دلته ما تاسو په دې چینل کې بل ویډیو اپلوډ کړی دی د ډولو اپشن په ان کولو باندې مې پیغام باندې ویډیو جوړ کړی دی دوستانو تاسو به دا ویډیو وګورئ او دلته دا زده کړئ چې څنګه دا کولی شو موږ آن کړو دوستانو هغه نه بل سره تاسو په ډیلو فار اپشن باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په ډیلو فار اپشن باندې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو ولید چې دلته تاسو یې او ای ایم انلاین اپشن دوستانو تاسو یې بخانه سره دوستانو تاسو یې او ای ایم انلاین کله به دوستانو اوس موږ آن د موږ اپ کو نو دلته موږ خپل پاسورډ ورکو کله چې پاسورډ ورکو دوستانو دلته اوس موږ ته وایي چې ټرن اف کړئ زه ورته چې کله چې زه ورته وایم چې ټرن اف کوم هلته ما ته وایي چې تاسو موبایل به ډیلیټ کېږي یعنې تاسو به دا ټول ریسیټ کېږي ځکه چې موږ موبایل کې دا آن ساتلی ده تاسو به دوستانو بیرته بیک ته راشئ زه خو ډیلیټ کوم نه تاسو چې کله دا ان کوئ صرف تاسو پیټرن ورکړئ یا تاسو پاسورډ ورکړئ هغه به ورکړئ او دا به آن ساتئ ضرور موبایل کې دا د دې لپاره دوستانو بیا هم یادونه کوم چې دا تاسو کله موبایل درنه فارمیټ شي په خپل سر فارمیټ شي یا تاسو نه کوډ وغواړي یا تاسو بیا کمپیوټر له لارې نه یا د موبایل نه دا ریسیټ کوئ نو بیا تاسو ته د ګوګل اکاونټ یا د فارفلاګ کوم مسله چې دا هغه په موبایل کې نه فیښیږي دوستانو ویډیو ضرور وګورئ له ملګرو سره هم د سره شیر کړئ دوستانو دا مو د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو چې بیا زه تاسو سره حاضرېږم نو د الله په امان